مشران چې وی الک الک په قلار زی وی لک په قلار زی لک په وصله زی بیا خلک سم په منډه روان دي الک دا خوري په لګي په قلار ورواچوي منها خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى دی خورونه می پیدا کړی ځان پوي کا به خبره باندې وفيها نعيدكم خور تبم واپس کوما ځان پوي کا به خبره باندې ومنها نخرجكم دی خورونه به روباسم ځان پوي کا به خبره باندې ثم الیه ترجعون یو ورځ به تخبل رب ته مخامخ شي ځان پوي کا به خبره باندې او کل نفس ذائقه الموت او یو ورځ بستا مخې ته ملک الموت ولاړی ځان پوي کا به خبره باندې او یو ورځ به ته د قبر زندګۍ سره مخامخ شي ځان پوي کا به خبره باندې او یو ورځ به روز محشري پولیسرات به ځان پوي کا به خبره باندې او یو ورځ به میزان اعمال به وزن کیږي ځان پوي کا به خبره باندې یو ورځ به اعلان کیږي وامتاز اليوم ایها المجرمون مجرمان جدا شي نیکان جدا شي ځان پوي کا به خبره باندې او یو ورځ به تخپل رب ته مخامخ شي ځان پوي کا به خبره باندې او یو ورځ به ستا رب ستانا ستاد تیر شوی زندګۍ په باره کې د مال په باره کې د عمر ځوانۍ په باره کې پوښتنې کوي ځان پوي کا به خبره باندې عجیب رحمان زړه دې د کتو دی چې مرګې په دنیا شته دی او تلا خان دی په دې روزه کې زمونږه ټوله روزه کریم بوډ کوي څوک او څوک لړو کوي او څوک د موبایل په فیسبوک بد نظرۍ کې مصروف دی څوک ډرامو فلمونو کې مصروف دی فحاشۍ قتلو کې مصروف دی نو د روزې مطلب څه دی قرآن چې کله د روزې وضاحت بیانای کنا نو د روزې مطلب صرف دا نو چې تاسو به خوراک نه کوئ تاسو به سکل خوړل نه کوئ که دا مطلب وی روزه ډیره اسانه وا خو زما په خیال قرآن وی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والو که رب العالمین تاسو باندې روزي فرض کړي تاسو ته روزي درکړلې نو د دې روزو مطلب څه دی کما کتب علی الذین من قبلکم صرف پتا سنتی فرض تاسو نه مخ کی چکم قومنا امتنا پاغیم فرض وی لعلکم تتقون رب روجی دید پارا تاسو ته درکړی دی دید پارا تاسو ته درکړی تتقون چې تاسو د شپې جړاګانې زدکای تتقون چې تاسو عاجزی زدکای اے تاسو د شپې راوچت شي و جاړی خپل الله ته خپل ګناهونو باندې پخپلو خطاونو باندې اے پخپلو غیبتونو باندې پخپلو گناهونو باندې و جاړی خپل الله ته چې الله ګیریم د ګناه په سمندر کې راوچت مې کډوبېږم مددگار الله ما پخپل د خپل ژوند سپرلیسي زلی ما کرلی دی ازغی د ځان د پاره الله لعلکم تتقون چې تاسو تکبیر اولا او پیژنئ لعلکم تتقون چې تاسو د قرآن نه دا دوړې وسنډئ دا قرآن خپلې سینې پسې ونیسئ دا قرآن د خپلې زندګۍ منشور وګرځوئ لعلکم تتقون دا مطلب دی چې په تهجدو کې جړاګانې شروع شي سجدو کې جړاګانې شروع شي قرآن اوریدل هغې باندې عمل شروع شي دا قرآن د خپلې زندګۍ منشور وګرځي لعلکم تتقون روزګار د قرآن مطابق رشتہ داری د دین او اسلام مطابق اے اعمال د دین او اسلام مطابق اغا اعمال کم اعمال چې د رب العالمین په دربار کې قابل قبول دي کم سجدے چې د رب کائنات په دربار کې قابل قبول دي لعلکم تتقون دا مطلب دی رب تاسو د روزي درکړي دي د دې روزو مطلب دا دی تاسو تقوا اختیار کړئ که تاسو تقوا اختیار کړله که تاسو الله نه یرا اختیار کړله رب العالمین به د رحم فیصله را لېږي ان شاء الله
څه چل را باندې شوی دی، زړونه هم سخت شوي دي، نو خبره را باندې اثر نه کوي. دا د زړه سختی به موږ برباد کی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی، اے کم سترګې چې د شپې په تنهایی کې د الله د یری جاړي، دغه سترګې با په ورځ د حشر نه جاړي. دا سترګې هم دومره کلکې شوي دي چې اوښکې پکې نه راځي. زړه دومره سخت شوی دی چې ګناه کوي او یریږي نه. سترګې بدنظري کوي خو نه یریږي. لاسونه بل ته تکلیف رسوي خو نه یریږي. خپې غلطو مجلسونو ته روانې دي خو نه یریږي. پته نه لګي چرته نه هغه نظرونه پیدا کوي، کوم نظرونه چې د رب العالمین په دربار کې قابل قبول دي. چرته نه هغه اعمال حسن د تقوا معیار پیدا کړي، کومه تقوا چې رب العالمین ته قابل قبول ده. کنه یو فکر پکار دی، یو درد پکار دی. دا د دعوت تبلیغ بانی حاجی عبدالوهاب صاحب وفات شو. الله دې د په قبر باندې انوارات نازل کړي. وګوره کنه یو انسان او د یو انسان فکر له الله وجود ورک، او د یو انسان په فکر کې دومره درد و چې هغه درد له الله وجود ورکو. نن په ټوله دنیا باندې د دعوت تبلیغ فکر را خور شوی دی. د دنیا ګوټ ته دغه خلک ورسېدل، او یو فکر دی او یو درد دی. تا ته وایي منځ کوه، تا ته وایي تکبیر اولا سره منځ کوه، تا ته وایي قرآن د خپلې زندګۍ منشور وګرځوه، او تا ته وایي ای د باقي منځ نه پس به یو ملګری د الله خبره کوي، ای تا پسې په لارو کوڅو کې ګرځي، بازارونو کې در پسې ګرځي. هغه فکر له الله وجود ورکړی دی، هغه دردونو له الله وجود ورکړی دی. وګوره نن په ټوله دنیا کې د تبلیغ فکر باقاعده په نظر راځي. دا مراکز وګوره، اے وخت جان مال خرچ کوي د دې امت مسلمه لپاره، اے د دې معاشره لپاره. یو فکر دی، یو سوچ دی چې الله دا مسلمان به څنګه جنت لو والا جوړ شي. دا فکر دی. میلمه به ورکره راغی، ډیوه به یې مړه کړه، ده به ورسره هسې لاس ښکته کوو، د غربت انتها وه، میلمه به یې مړوو. دا فکر دی. موږ ته انسانیت ښودلی دی. د یو چیلي سر به په کورونو به یې ګرځو، دې ګاونډیانو به یې موږ کشته دوی له ورکوي، دوی موږ کشته دوی له ورکوي، موږ کشته دوی له ورکوي. ای واپس به هم هغې کور ته راغی. دا فکر دی او موږ ته انسانیت ښودلی دی. د جهاد میدان به او د تند حالت به یو مرګري به وی ماله اوبه او مشکیزې والا به هغه ته اوبه پیش کړي، نو چې هغه به داسې خولې ته کړي، نو خوا کې به بل وی ماله اوبه. هغه به نسکلی، هغه به هغه مرګري له ورکړي، نو چې هغه به داسې خولې ته کړي، نو خوا کې به بل وی ماله اوبه، نو هغه به نسکلی، هغه له به یې ورکړي، نو بیا به هغه مخکیني وی ماله اوبه، نو واپس به هم هغه له ورکړي. که نه ای درې واړه د تندې په حالت کې دې دنیا نه رخصت شو. یو فکر او یو درد یې موږ ته پرېښی دی، موږ ته انسانیت ښودلی دی. دا د قرآن او د شریعت مزاج دی، خو مونږ خو ځان پوه نه کړو که نه. که په یو کور کې یتیم ماشوم دی او تاسو خپلو بچو له جامې او پیزار اغوستي، د دغه یتیم خبر واخلئ. د دغه یتیم ماشوم په مخ کې د خپل بچی سره دومره مینه محبت مه کوه چې هغه ته تکلیف ورسي، چې زما پلار ژوندی وی اوس به ما سره هم داسې مینه کولی، اوس به زم ځان پورې راجوخ کړی وی، اوس به ماله جامې اخیستی وی، اوس به ماله پیزار اخیستی وی. که نه هغه سره به هغه ته به دک ورسي، هغه ته به درد ورسي. دا د اسلام مزاج دی چې په زخمونو باندې به مالګې نه مږي. دا د اسلام مزاج دی. خیر الناس من ينفع الناس، اے اوخ کے وچول زدکا، اپنے لیے جیتے ہو اوروں کے لیے جینا سیکھ، پھولوں پہ چلنے والے ذرا کانٹوں پہ چلنا سیکھ. په یو کور کې یو کونډه زنانه ده،
خاوند وفات شوی دی نو ته به د هغې زنانه په مخ کې د خپلې ښځې سره د خپلو بچو سره داسې د مینې محبت خبرې نه کوې چې هغې ته درد ورسي چې زما خاوند ژوندی وی ما سره به م نن داسې د مینې محبت خبرې کړی وی د اسلام مزاج دا دی لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم یو بل پسې مسخرې مه کوئ د اسلام مزاج دا دی ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن دې ښځو ته ووایه چې تاسو نورو ښځو پسې مسخرې مه کوئ سپک نظر مه کوئ خنداګانې مه کوئ ای څوک د خاورو ایرو پورته کی تخت ورکي کله کله د تاجدار خورې په سر شي د چا خوښیږي نه چې کومه جوړه واغوندم څوک په کفن پسې حیرانه په تختو پراته دي دا د اسلام مزاج دی د په ډیرانونو جګړې د اسلام مزاج نه دی یو را لګي بل قتل کوي او بل را لګي بل قتل کوي نو دا د اسلام مزاج نه دی په کومو الفاظو باندې د خپلې معاشرې اصلاح وکم ابله ورځ په دې ثوابۍ یاروسین کې تاسو ته به پته یو پلار راولګېد 4 بچي ذبح کړل په مرۍ ورله چاړه راښکله یو انسان مړه څوک چې چرګ ذبح کوي که نه چرګ لالی لاس یې رپېږي ته چې یو رانیسي او ذبح کوې که نه د هغه دا ګوتې ټولې زخمي وي معلومیږي داسې چې کله دې ذبح کېدو که نه دې تا علالوو او د ده په مرۍ ته چاړه کېښودله نو ده د ځان د بچ کولو کوشش کوو ګوتې ټولې زخمي شوې وي یا ته دا یو ذبح کې لګیا یې او هغه بل تماشې کوي چې زما نمبر دی بیا هغه بل رانیسي بیا بل رانیسي بیا بل رانیسي او بیا دې ځانم ختم کو که نه اے پښتونه څه چل در باندې شوی دی اے مسلمانه د جهالت کم انتها ته ورسېدلې د ظلم کم انتها ته ورسېدلې الله خفه کېږي الله خو د خپل بنده سره د اویاو موریانو نه م زیاته مینه کوي که نه زه یو بیان نه واپس را روانم طبیعت می خراب شو لاره کې د مرګرو هسپتال له ویوړم ډاکټرانو راله علاج وکړه بیا را سره خبرې اترې کولې مولانا صاحب زړه مضبوط که یو خبره درته کومه ما وی وایه ډاکټر صاحب څه خبره ده وی تاسو خو ټول عمر په جوماتونو کې او مدرسو کې تیر که تاسو ته څه پته ده یو ماشوم یې راوستله رای وړه بېهوشه وه موږ ورله علاج شروع کړه چې کله په هوش کې راغله موږ ورله ټیسټونه وکړه ما ته مولانا صاحب دغه ماشومې په عزت باندې حملې شوې وې هغې سره ظلم شوی و ای د 7 کالو ماشومه ده ډېره ماشومه ده که نه ډېره زیاته ماشومه ده بهته مولانا صاحب تا ته پته ده دا ظلم چا کړی دی باوی ډاکټر صاحب زر راته وایه دا دومره ظلم چا کړی د 7 کالو د ماشومې سره ای دا د انډیا خبره نه ده دا د امریکې خبره نه ده دا زمونږ د دې بې حسه معاشرې ترجماني ده باوی ډاکټر صاحب چا دومره ظلم کړی دی باته مولانا صاحب پلار لګیا دی د خپلې وړې ماشومې د 7 کالو د ماشومې سره زیاتی کوي د هغې عزت ته لاس اچوي چاته د ابوبکر صدیق د صداقت خبرې کوي چاته د حضرت عمر د عدالت خبرې کوي چاته د حضرت عثمان د سخاوت خبرې کوي چاته د بلال حبشي د عشق او جنون خبرې کوي چاته د بیبي فاطمه د حیا د صادر خبرې کوي چاته د خولا سودا خدیجه الکبرى د عفت او پاک دامنۍ خبرې کوي کم نوجوان چې په ټیک ټاکو کې د فیسبوک په بد نظرۍ کې په ډرامو فلمونو په عاشۍ قتلو کې مصروفه دی هغه ته د
محمد بن قاسم د بہادری خبرې کې هغه ته د سلطان صلاح الدین د ننګ او غیرت خبرې کې کدا زمون معاشره من ناکام یو او دین بعد وسی زما یو ځای کې بیانو برګری راغله ماته مولانا صاحب دلته خډیر د دهشت ماحول دی ما وېسه چل شوی دی وی مولانا صاحب دلته الکان په کرکټ کې وران شو او یو بل پسې تمانچې راوېستې مولانا صاحب درې نوجوانان یې وویشتل مړه شو اول ورځ موږ چا یو دکان کې میلمانه کړو وی موږ سره بچیس کوي داسې نوجوانان زموږ ملاقات لراله دکان لږ سات کې داسې ډک شو مکمل نو زه داسې کېناستم نو هغه دکاندار یو قرآن شریف ایښی و نو چې ما هغه قرآن شریف ته وکتل نو زړه کې مې درد پیدا شو روا مې غیستو هغه نوجوانانو ته مې ویل دې خوا راشئ نو ټول راغلل ما یې موبایلونه راوباسئ نو ټولو جیب ته لاس کو خپل خپل موبایل یې راوباسو که نه ما ته وګورئ ما په هغه موبایل باندې داسې ګوتې راښکلې والله د موبایل په سکرین باندې دوړه نوا او چې کله مې قرآن را واغسته او په قرآن مې داسې ګوتې راښکلې که نه دا ګوتې مې په دوړو باندې دوړجنې شوې څنګه د قرآن دا ګردونه برداشت کوئ تاسو منګله په بیان کې چټۍ راکې ما داسې وکتل وی مولانا صاحب ناروې زمون قرآن وسوځو سویډن زمون قرآن وسوځو به ډسبین ته لړک د پاسې په خپې کې خودلې وی په دې باندې بیان وکا ما وی او زه خو بیان وکم به حرمتي کړی دا خو غافل مسلمان ته چې کور ته لاړ شي کنه ته چې کور ته لاړ شي او تاخ کې د کوم قرآن شریف خیره لګی را واخلا څومره دوړې په پرتی دی ورشه دا ګردونه تی لګ وسنډا اوس ما ته چا بل ورځ ویډیو راولېږله په دې تراو کې زموږ صاحبان په دې جوماتونو کې راجمع دي اخو ټیک ټاکر دی که نه نو ټیک ټاکر صاحب په جومات کې هم لګیا دی ویډیوګانې جوړوي ځان له اے نوجوانانو کم خوا روان دي یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم تشی په دوکا کې اچولې فاین تذهبون په کوم لارو رواني اے دا د غفلت لارې دا د بے حیايي لارې دا د بد نظرۍ لارې جنت لندي تلی د دې لارو اخره منزل مقصود آد جهنم کنده دا واپس شي التا دولت نہ چلے گی التا سونا نہ چلے گی التا سپنزر نہ چلے گی التا جیدادنا مقام منصب و عہدہ نہ چلے گی التا صرف و صرف دا اعمال صالحہ و کرنسی چلے گی اعمالو کے حسن دے تا کامیابے دا تقوی معیار دے تا کامیابے دا شپے جڑاگانی دی تا کامیابے دا بل پا دک درد کی شریک شوے تا کامیابے کہ دا بل اخ کے دی وچے کڑی دی تا کامیابے ورنہ تا ناکامے فاروق اعظم امیر المومنین عمر بن خطاب ډیر لوی نوم دی ډیر لوی نوم دی ابو لولو مجوسی په د سارې په منځ کې حمله وکړه په خنجر یې ووهو او دومره په زور یې ووهو چې دا خنجر به یې هغې طرف ته وویسته بیهوش شو پریوتو او بل صحابی منس پورا که او دې صحابه اوچت کو کور ته یوړو چې دویانې به ورله ورکړي په دې زخمونو به بار راووتلې خلک به پوښتنې له راتله خپل بچي ته وویل وایي ما په دې ځمکه الټه سمله وه کله کله انسان ډېر ضعیفه شي که نه نو د خپل ځان ښکاره شي چې اوس خو زه نشم پاسېدی نو چې څوک یې پوښتنې له راشي څنګه یې صحت دې څنګه دی نو دی ورته په ژړا شي زړه یم کمزوری شوی نری شوی که نه نو دی ورته جاړي وایي دعا راته کوئ چې الله مې ایمان سلامت کړي ډېر تکلیف سره مخ یم د بنګ شیخ صاحب بیمار و
زور اغلم ما شیخ صاحب طبیعتم څنګه ده هغې نه بعد 2 ورځې بعد بیا وفات شو الله دې مغفرت نصیب کړي باته وی مولانا صاحب ډیر په اوږد سفر باندې روان یم او هیڅ هم راسره نشته او بیا راته وی ځمکې قلنګ دی زورور دی ځوانان خوندي کې رالیږي تش پالنګونه ځمکې لږ حال به راته وایي تاکې دننه خلک څه ګزران کوي نه فاعتبروا یا اولی الابصار دا خاموش قبرونه مونږ ته سویل غواړي لږ غوږ ورته ونیسه کنه دا مونږ ته سویل غواړي تا ته پته ده په مزار مې داسې چپ ولې تېرېږي تورې خاورې خو آواز کولی نشي اے پیدا په دې دنیا دی هر بشر جدا جدا منزل د ټولو یو دی خو سفر جدا جدا جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا حضرت عمر بیمار دے تکلیف کې دے اے دوایانې به ورله ورکړې په دې زخمونو به بار راووتلې ورته پته ولګېده چې نه بچ کېږم خپل بچي ته وویل په دې ځمکه مې الټه سملوه هغه په ځمکه باندې الټه سملو که نه هغه نقشه لږ ذهن ته راولی په دې خیال ما ورئ چې مولانا صاحب راغلی او د قاري صاحب ختم و بس مونږ ته بیان وکړو که نه صرف بیان نه دی د زړه دردونه در سره شریکوما هغه نقشه ذهن ته راوله الټا پروت دی امیر المؤمنین دی فاروق اعظم دی عمر بن خطاب دی اے الټا په ځمکه باندې پروت دی دا مخې په دې خاورو پسې مګه مفسرینو لیکلی دي جړل یې ویل لک یا عمر اے عمر ته هلاکې بربادې ناکام یې که نه ان لم یغفر لک ربک که ستا رب ستا بخنه ونه کړه ته ناکام یې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ پوښتنې لراغله ورنږدې شه وی عمره مرګ نه یریږي چې داسې خبرې کې حضرت عمر ورته په ژړا شو اے ډېر زارو قطارې وجړل حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته وی مرګ نه یریږم مرګ نه بعد بس کېږي هغې نه یریږم ته اوس دلته به دې ناسته باندې لږ سوچ وکړه بار څومره مسلمانان زما آواز اوري زنانه دي زما آواز اوري نوجوانان دي لږ ځان سره سوچ وکړئ سوال درته کوم چې مرګ نه بعد به څه نفس شیطان راله د زړه سترګې ړندې کړې په تیارو کې یم روان په خطا لاره الله د لږ غوندې لذت د خاطره د لږ غوندې د زړه د خوشحالولو د خاطره تا الله خفه کړه تا محمد رسول الله خفه کړه تا د رب د دین نه انکار وکړه تا د محمد مصطفی د دردونو نه انکار وکړو دومره بې وفایي خوند نه کوې سبا به دې دا زنه په سپینه کپړه باندې تړل شوي حقیقت دی ته به مړې او ستا دا ټیک ټاکې به خلک ګوري ته به مړې ستا بې حیایي او ناچ ګانې به خلک ګوري ستا فحاشۍ به خلک ګوري د دې ژوند هیڅ بروسه نشته دی د دې ځوانۍ هیڅ بروسه او اعتبار نشته دی دا ځواني همیشه نه ده سبا بله ورځ دا ملا ټیټه شوه دا ویښته سپین دا ګیره سپینه ای دا د سترګو نظر کمزوری دا ګردې اچانک فیل شوې ای اچانک ما ټیسټو کو پته ولګېده زه د شوګر بیمار زه د ګردو بیمار په ډایلیسس باندې ای کینسر دی لاست سټیج دی چې د رب فیصله راشي د الله په ذات مې د قسمي که بیا دې ډاکټر بچ کولی شي بیا دې ډاکټر بچ کولی شي نه دې شي بچ کولی خپل مال دولت دې نشي بچ کولی خپل بچی دې نشي بچ کولی خپل بچی دې نشي بچ کولی وظن انه الفراق د جدایۍ ورځ مرګ دی مرګ دی مرګ دی ستا کټ به ستا د بنګلې د منځ نه اوچت شي ای ته به لاړ شي بنګله به دې پاتې شي او ګاډی به دې پاتې شي ټول عمر هم په دې خیال واورېدل بس تقریر دی په یو غوږ یې اورو په بلې وباسه وان منها لما يهبط من خشيه الله
الله وای دا تیګه چې رارغړي کنه تاسو ته پته ده دا ولې رارغړي بن خشیت الله دا معنی یریږي اے غافل مسلمانہ کانے اللہ نے یریږي اے غافل مسلمانہ دا حیوانات نباتات استاد پیغمبر محمد رسول الله سره مینه کوي دا حیوانات ور سره مینه کوي دا نباتات ور سره مینه کوي دا جمادات ور سره مینه کوي دا کل کائنات ور سره مینه کوي ته ولې نه پوهېږې هغه سخت ورځ باندې که تا دپاره جاړي محمد رسول الله دی که ستا فکر ور سره دی محمد رسول الله دی که الله دې زارۍ کړي دي ستا دپاره محمد رسول الله دی د معمول خلاف لګیا و په ناسته باندې مونځ کوو ډیر په تکلیف به سجدې له لاړو ډیر په تکلیف به راوچت شو ابو هريره روایت کوي وای چې کله د خپل مونځ نه فارغ شو نو زه ورنږدې شوم ماتې تپوس وکړو یا رسول الله تاسو ته تکلیف دی وایي سترګو مبارکو کې اوښکې راغلې او ما ته وایي ابو هريره 3 ورځې وشوې څه مې خوړلي نه دي د ډېرې لوږې د لاسه مې د خېټه کې درد کېږي د ولاړې طاقت نه لرم ځکه په ناسته باندې مونځ کومه موربی بی بی عائشہ فرمائی وی یو شپا په خپله بستره کې داسې اوړېدو راوړېدو وی ما وکتل کنه په دې بازو پسې دا خېټه داسې مضبوطه کړې وه لکه د چا چې په دې خېټه کې شدید درد یې کنه او دا چلې کړی ما ته وګورئ داسې وی ما پې آواز وکړو یا رسول الله تاسو ته تکلیف دی وی چې کله زما آواز واورېدو نیغ کې ناستو ما ته وایي عایشې د لوږې د لاسه خوب نه راځي عبدالله ابن عمر وایي په لار را سره روانو وایي د کجورو په یو باغ باندې موږ تېرېدلو وایي د ځمکې پرېوتې کجورې راواغستلې دي سیلۍ غورځولې وې وی سردار دو جهان محمد رسول الله هغه کجورې راواغستې وی چې څنګه داسې خوړې نو ماته ست کړې وی ما وی چې زه خو نه خورم زه خو وږی نه یم وی ما ته وی عبدالله 4 ورځې وشوې ما څه نه دي خوړلي ولې موږ ته نه بیانېږي چې 2 میاشتې په کور کې په چوله کې اور نه بالېږي نو د اور نه بلیږي مطلب دا و چې د پخولو سوونه کنه اے سردار دو جهان چې په کومه ورځ د دنیا نه رخصتېږي د محمد مصطفی رخصتي ده د سردار دو جهان رخصتی دا ورشی تاریخ ولٹوئے اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو سنگ مرمر پہ چلو گے تو پسل جاؤ گے ودنو کی تماشی کوئے پہاشی کوئے دا غلط و مجلسنو تا لارشی چی سمرخ پل اللہ خپکولے شی خپکے صرف دم رویما اکو رہے داغا خمجن پیغمبر داغا تکلیفنو والا پیغمبر آغا سخا والا پیغمبر آغا دا امت پا غم کی جڑی دن کے پیغمبر داغا لوگی و تندم لگی مطالعہ کئی لگی محسوس کئی پتہ بہو لگی پتہ بہو لگی چی منگو تاسو دا پارا دا دی دین دا پارا دا دی اسلام دا پارا اے دا رب دا رضا کولو دا خاطری سمر سختی تیرے کڑی دی سمر تکلیفونے تیر کڑی دی لیکن ټیم میلاو شي د خپل پیغمبر زندگی وګورئ د خپلو بچو ته د محمد رسول الله دردونه بیان کوي محمد مصطفی رخصتیږي تاریخ ولټوئ محمد مصطفی رخصتیږي موربی وای منکر په ډیوه کې تیل نه و چې ډیوه م پې بله کړی وی ګاونډیانو نه م تیل قرض راواخیستل نو ډیوه م پې بله کړه
زه چغې نه وهم زړه مې دردېږي چې الله په کومو دردونو باندې د دې خپلو مسلمانانو ورونو اصلاح وکړم الله په کومو الفاظو د خپل نوجوان را بیدار کم چې نوجوانا ستا د زندګۍ مقصد ټیک ټاک نه دی ستا د زندګۍ مقصد ګیره خرول نه دی په ګیره کې ډیزاین جوړول نه دی ستا د زندګۍ مقصد د عالم کفر هغه فحاشي پروموټ کول نه دی هغه عریاني پروموټ کول نه دی په دې ډرامو فلمونو کې ټیک ټاکو کې دوی زمونږ خور او لور ته زمونږ نوجوان ته زمونږ بچی ته د بیبي فاطمې د حیا خبرې نه کوي دوی زمونږ نسلونه بربادول غواړي وګوره په دې رمضان المبارک کې د مدرسو کمال وګوره الله وایي ما قرآن نازل کړی زه حفاظت کوما وګوره په رمضان المبارک کې په دې ټولو جماعتونو باندې قرآ حفاظ تقسیم دي کنه موږ ته په مسلو باندې ولاړ دي موږ ته قرآن وایي دا ظالمان دا قرآ دا حفاظ د ګناهونو په دلدل کې ډوبول غواړي د دوی په سینو کې چې کوم قرآن محفوظ دی دوی دا نه غواړي دوی خو غواړي چې د دوی د سینو نه دا قرآن وځي او ختم شي دې ظالمانو زمونږ د دین خلاف سازش کوي زمونږ د اسلام خلاف سازش کوي زمونږ د قرآن خلاف سازش کوي زمونږ د حیا عفت او پاک دامنۍ دشمنان دي زمونږ د ختم نبوت دشمنان دي زمونږ د علماء دشمنان دي کنه سلیمه محفوظه او زما جماعت محفوظ نه دی وګوره علما یې راله په وینو رنګ بنګ کړل جماعتونه یې راله په بمونو باندې ویجاړ کړل मेरे आशियां से दुआ उठा इसकी खबर मुझे भी हुई چې ما ورمنډې کړلې د چا لاسونه پراته دي د چا خپې پرتې دي دا څوک دی العلماء ورثة الانبیاء دا د محمد رسول الله د دین او اسلام محافظ دی ورشه وګوره سر یو ځای کې پروت دی خپې بل ځای کې پرتې دي وړه ماشومه مې محفوظ نه ده یو درنده له په ګوتو ورشي د هغې عزت لوټ کوي لګیا ده زما عزت محفوظ نه دی کالج کې زما خور او لور محفوظ نه ده د هغې په عزت باندې حملې کېږي لګیا دي بازار کې محفوظ نه یم بچی مې محفوظ نه دی مسلمان محفوظ نه دی څه وجه کېدی شي څه وجه کېدی شي موږ قرآن د خپلې زندګۍ نه ویستی دی که نه دا قرآن را واخلی دا د خپل زندګۍ منشور وګرځوئ کومه شپه چې په ګور ده او په قبر دا په کور نه ده گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے دا منگ تا ابو بکر صدیق خودلے صداقت ستوئی دا منگ تا حضرت عمر خودلے عدالت ستوئی دا منگ تا حضرت عثمان خودلے سخاوت ستوئی دا منگ تا حضرت علی خودلے شجاعت ستوئی بہادری ستوئی دا منگ تا بلال حبشی خودلے دا چھ عشق ستوئی مین ستوئی محبت ستوئی پیو کور کے مڑے شوے دے او په بل کور کې واده ده نو د په ډول کور ایښی دی او د هغه د درد احساس ورسره نشته دی که دا معاشرې موږ ناکام یو ما ته وایي مولانا صاحب بوډۍ ده کونډه ده ضعیفه ده وایي راشن یې راله راوړو چې چینی ګوړه هر څه پکې و که نه او زه کونډه یمه بچي مې دي یتیمانان دي او موږ ته ډېر شدید ضرورت هم و نو زه ډېره خوشحاله شوم په دې خبره خوشحاله شوم چې زه دا روژه خو به م لږه ښکلې وځي که نه وایي چې کله یې راله هر څه راوړو وایي بیا یې راپسې موبایل راوباسو چې یو ویډیو به درله کومه وایي ما ورته وایي بچیه موږ خو ډېر د عزت ژوند تېر کړی دی ویډیو راله مه کوه ما ته وی چې بیا مخکینه موږ سره امداد نه کوي دا ویډیو لازمي ده سترګو کې اوښکې رالې په جړا شوه که نه
زه دا غابۍ دردونه تاسو سره شریکوما. وی مولانا صاحب ما بورقه په سر کړه، دلته م راشن ته ضرورت دی. وی ما بورقه په سر کړه او ما ویل په دې بورقه کې راله ویډیو وکړه، مخ مې پکې مخ آیا، موږ ډېر د عزت ژوند تیر کړی دی. مخکې ویل نیکی کر دریا میں ڈال، اوس وی نیکی کر فیس بک پہ ڈال، چې ښه مشهور شم. د غریب د غربت تماشې مکوئ. منګه بیان لتلوې په دې روژه کې یو چوک کې ودرېدو، یو دوکان نم سره اخیستل او دا مزدوران د دیاړۍ په انتظار باندې ناست دي. منګ پکې ځان په خوبونو ستړی کو، غریب ننم کودال او ګینتري ایښې ده، که څوک مې ځان سره کار لبوزي، که څوک مې مزدورۍ لبوزي چې خپلو بچو له لږ څه راوړم که نه. او د ګېډۍ په لاس کې نیولی دی، اوس هم په ګانو بجانو شیندې، اوس هم د بې حیایۍ په مجلسونو لوټاوی، اوس هم په نشو تماشو کې په سګرټو چرسو کې وړاوی. ورشه اوښ کې وچول زده کا، خیر دی لکه خوروا پکې ډېره وکئ. د دې ګاونډي خیال وساتئ، ګوره که دی نهر د شوتانه به تپوس کېږي، ته ولې نه پوهېږې؟ چوک کې مزدوران ناسو رامنډې کړلې، په دې خاطر رامنډې کړې که د دوی چېرته مزدورۍ دپاره دیاړۍ دپاره څوک پکار دي. ما یې زمونږ خو کس نه دی پکار. یو بوډا بابا ضعیف و، داسې رپېدو بلکل. زما دې سیټ ته راتاو شو، ما ته مولانا صاحب بومې زه ځان سره چې څه قسمه کاري بس کومې، پیسې م مه راکوه، دیاړي م مه راکوه. مولانا صاحب 3 ورځې وشوې ډوډۍ مې نه ده خوړلې، ډوډۍ را باندې وخوره. بک سره په دسترخوان ناسو، بک ډوډۍ وخوړه، ټول ملګري اوچت شو، هغه ټوکړې ټوکړې راجمع کړې او داسې تاو کړې، دې څادر نه لاندې کړې. ما ولیدو، ما په دې څه کې داسې را نږدې شو، سوایا مه کور کې مې لوریانې دي. یو هفته وشوه منږ کره اوړه ختم شوي دي. जब दिल में खुदा नहीं तो सजदे में किसकी तलाश है. کور کې اودسو کو بڑی و جمعات لزو دا مسلمانی دا، کتش منز حج روجہ زکات مسلمانی وے، بو مسلمانی خو ډیر آسانه ده. شریک شي د یو بل په دک درد کې. بیا هغه معاشره وجود تراولی چې میلمه به ورکره راغې ډیوه به یې مړه کوله. بیا هغه معاشره وجود تراولی چې یو د چیلي سر به په کورونو به یې ګرځاو. بیا هغه معاشره وجود تراولی چې د جهاد په میدان کې د تندې په حالت کې به بل ملګري له اوبه ورکولې، په خپله تکې مړه شو. بیا هغه معاشره وجود تراولی چې څوک زکات اخیستو والا نه و. وګوره پیغلې جنکۍ دي چې په سر باندې د عزت صادر پکارو. وګوره د دې ټول پلازو مخې ته د پردو گاډو شیشې وینځي لګیا دي، او بیا د دې فحاشۍ په ماحول کې که دا کوم ظالم له په لاس ورله، د مجبورۍ د لاسه نن په یو هوټل کې ویټر هغه پیغله جنۍ ده. په دې ایرپورټ کې وګورئ دې ظالمانو د لږې غونتې تنخوا په چکر کې دې پښتنې پیغلې ته د مسلمان دی لور ته وګوره څنګه لباس یې ورچولی دی. دا تاسو برداشت کولی شئ؟ کله نه چې موږ نه احساس ختم شوی دی، زموږ د سترګو نه هغه د اوښکو تاثیر ختم شوی دی، موږ نه هغه د محمد رسول الله اخلاق هیر شوي دي که نه، موږ نه حیوانات جوړ دي. بلکل فلسطین په غم غمجن دی دی که نه، ګرم خو هغه ځای دی چې په کوم ځای اور بلیږي. نن هم د مسلمانانو په ودونو کې د ګانو بجانو پروګرامونه دي. نن هم زه په لار روان یم، د مسلمانانو د کور نه د ګانو بجانو آواز راځي. ما ویل دا د مسلمانانو کور دی، او که نه دا د محمد رسول الله د غلامانو کور دی.
बेखबर तू जौहर आईने अय्याम है, तू ज़माने में खुदा का आखिरी पैगाम है, वापस जा। सुबह का भूला हुआ अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। सांस है तो चांस है, उस दर सर वक्त दे दा दुनिया एग्जामिनेशन हॉल देखा, पेपर तनासी लुकते टेम दे दर सरा ब्या प तैयार जंग के गोरा सुनन सर बेगी यकूल या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती ब्या बजाड़े सजदी बकवल ग़वाड़े नबशी कवले ए तराऊ की बखत्म कवल ग़वाड़े नबशी कवले दबल उख के वो चवल बग़वाड़े नबशी वो चवले कना। अख्तर रा रवान दे सईदा दस नजर वाचोई पर खपल चमगावन के दस वसू की चगुई तब जरूरती का अल्लाह दर दर कड़े दकाना वर्ष उख के वचवल दका कतखपलो बचोल दरे सलोर जोड़े पेजार और जामी अखले काना न दे यतीम माशूम पेजार और जामी कब के तवाखले न तपदे न गरीब के गए अल्लाह बतपूस के खाजमा जामी नवी ता जामी ने दिरा कड़ी जुओ के ओ मता डोड़ई न दरा कड़े अल्लाह नु तब डोड़ई सके तब जामू सके ता तो खुद डोड़ई हो तो जामू ज़रूरत निश्ता काना स्ता गावन की यो फ़कीर यो मस्किन यो मुसलमान हो खलक वही क़यामत के बनफसी नफसी माबल और असफल मरगरो सरा खबर कवला माई दुनिया के दमड़ दाजमंग सहाल ले द सलू रुपो इतबार बचान शेकवले उगो रसूम रदा अफसोस खबर अदा पदे रोजा के पसिक दुकानदार बांधे माबल और रजो कतल खा ए दाग प दुकान बांधे नंबर नौ दुमर खलक वर्त वलाड़ो ता तो पता दा दी सिक दुकानदार न खलक सौदा वले कई आ सही सीस खरसई मा दे उमर गरी न तपोस को मई पद दा दुमर रश वले दे वही दे दो रंगी न कई वही दे मुसलमानानो खुमंगा कैंची कुड़ो कसिक हाकिमी खलक दागन इलाज कई और जमंग दे कसाबानों न लरे लरे तख्ती डॉक्टर साहब तचे दा कलम खोजे करा हल तौर सर दा गजड़ खोजेगी जो खुदा कम किस्म टेस्ट बली की खुदा कम किस्म दवायाने बली की बे में यो कसवली दो का ना मेडिकल स्टोर तवलाड़ दे और गवर ल दवायाने रवागिस्ते दच जेब न रुपये रईस्ते कल 50 रौबा सौ कल शलो कल लस कना ना अगर रुपये कम वे अगर चिकल कैलकुलेटर बांधी साफ किताबों को नौ अगर रुपये कम वे अगर न बराबर दे 200 रुपये पके कम वे काना दौर बसी कैंची रवागिस्तला अगर पलती निमे कड़ले खा निमे वरला वर्कड़ी निमे ते पाते के कम बयाने कम दर्द बयाने कम तकलीफ बयाने द मुआशरी प कम पहलू बांधे खबर के मा सर व ख़त्म शो अल्लाह दिस्ता सुदा नास्ता बखपल दरबार के कबूल व मंजूर व गर्जई अग ज़िंदगी इख्तियार कई कम ज़िंदगी ची अल्लाह वाड़ी खुले मौक़दा अख्तर रा रवान दे रोजा दा ए पदे रोजा के मन क़ाम रमज़ानन चा क़ियाम कहो सजदी कवले इबादत कवलो उगोरा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि अल्लाह वस्ता सु मखकीनी टोल गुनाहुना माफ़ की द मर्ग व द ज्वा निस्बत न लगे द सुमरा मरगरी मशरान नौजवानान पर नज़र राजी चाहता पता दा ची मर्ग बकला राजी खुले मौक़दा से रोज़ा के लाड़ शई कचा सर टीमी आशरा के लाड़ शई यो लसुर ज़िदा अल्लाह पलार के वो लगावे चा सर टीम भी कना दे एहतिकाब मौक़दा मंगसरा अल्लाह त मुतवज्जी शई यो गुट तशौ वजाड़ खपल अल्लाह था अल्लाह दी यो प्लारम खपल बचिता दुमरा मलामत मरावली चिदा बचे वर्तवई बाबा जाना माला जामी वाला माला पेजार वाला और दा प्लारी जीप तो गोरी कना और जीप वरला इजाज़त न वर कई तड़ीर सख वक्त दे अबल और यो मशर्रागे माशी बहरान देखना चे मौलाना से सदा से अल्फाज रात वो खाया बीज़त के गम कर्जुनों की डूबियम ढेर द हया इज़्ज़त जुन में तेर कड़े दे मौलाना से दस सरा तो खाया 10 साल फाज रहा तो खाया कदे चा पचा बांधी रुपये कर्ज दी
اوستا وس کیږي خیر دی لږ ټیم ورله ورکا دی مو بې عزته کوه د ګریوان ته لاس ماچوه دی به مجبوره په کشتونو یې کا لږې لږې به درله درکړي خو خیال کوه چې الله خفه نشي ګوره یو بزرګ ولی نه چا تپوس وکړو وایي کومه داسې لار اختیار کړم چې الله خوشحاله شي ای مانا الله خوشحاله شي هغه ورته وایي کوشش کوه چې څوک الله ته ستا شکایت ونه کړي هسې نه څوک د شپې راوچت شي او خپل الله ته وجاړي چې الله زه خو د ده نه ډېر تنګ یم بله ورځ یو ملګري کډه وړله ښه یو حاجي صاحب دی ټکټر او ټرالۍ ودرولې ده او کډه بار کېږي او دی ډېر غمجن پریشان و زه د هغه د دردونو ترجماني نشم کولی خو د سترګو کې دا د اوښکې وې که نه ما وی حاجي صاحب چېرته روان یې ولې دې کډه اوچته کړله ما ته مولانا صاحب د دې ګاونډي د شر نه تنګ یم یریږم چې څه نقصان راته ونه رسوي رحمت للعالمین پیغمبر تقریر کا او خطبه ویلا یو سړی راننوتو یا رسول الله یو سوال کوما ای الاسلام افضل افضل اسلام څه شی دی د الله نبی فرمای الاسلام من سلم المسلمون من لسانه و یده اسلام دا دی چې ستا د لاس نه او ستا د ژبې نه به بل ته تکلیف نه وي نفس شیطان راله د زړه سترګې ړندې کړې په تیارو کې یم روان په خطا لاره الله د خپل ژوند د کتاب پاڼو کې چې ګورم نیکی نشته ټول اعمال مې دې بیکاره الله چې ستا در مې کله پرېښو بې اثرې شوم اوس پریشان پریشان ګرځېږم بې یاره الله اوس د تا سره مې روغې ته زړه کېږي را په خلا شه بې له تا یم بې قراره الله او ما په خپله د خپل ژوند سپرلي سېزلي ما کرلي دي ازغي د ځان دپاره الله الله ګیر یم د ګناه په سمندر کې راوچت مې که ډوبېږم مددګار الله چې ته مې راوچت نه کې زه به څه کومه الله سره به تعلق جوړو که نه انشاءالله اسې مړ کېږې که نه داسې مړ شه اسې مړ کېږې که نه داسې مړ شه چې څوک خو در پسې وجاړي که نه مونږ ډېر لیدلی دي دا خلک پټ پټ خاندي وایي شکر دی چې مړ شو جومات کې تی خلک تنګ و لارې تنګه کړې وه اوس بیا دې زامنو ته سوال وکړو دا لار خو به راته لږه کولاو کړي که نه ما د مقدر قاري صاحب ته بار بار ویل ما دا جومات وړوکی م دی او ما وی که زما منې او زما خبره منې که نه نو جومات غټ که او بار غټ ګیټ وباسه چې څومره خلک به دې لار راځي چې ستا په جومات کې لمونځ کوي دا ستا د حجرې جومات نه وي چې دا د لارې جومات وي او د خلکو جومات وي او دا د الله کور دی الله دې د دوی په رزق کې په وخت جان مال کې برکت واچي ما ته مولانا صاحب دا سوچ ستا د وینا نه مخکې مونږ کړی او مونږ به همداسې کوو انشاءالله نو نن چې رالم او دا ګیټ مې وکتو دا جومات مې وکتو زړه مې خوشحاله شو چاته دا مه وایه چې ما ته دعا کوه د دعا کارونه شروع که د خلکو په دعاګانو کې به تا دپاره حصه پیدا شي د خپل ځان صفت په خپله په کار نه دی هر بلبل به دې ثنا کړه که ته ګل شوي چې مرې خو هومره چې څوک تاف در پسې وکړه ممار شو ملړم شه چې په مرګ دې څوک زړه ښه کا ته چې پیدا شوې تا جړل خلکو خندل داسې مړ شه چې ته خاندې او خلک جاړي بعض انسان مړ شي یقین وساتي د دیوالونه ورپسې جاړي تاسو یو خفګان والا ماحولي او بعضې مړ شي خلک پټ پټ خوشحالي شکر دی چې مړ شو سړی هغه سړی دی چې په کردار شي سړی هسې په تن باندې به څه کوې چې چنار شي سړی او چې د دین په شمع سر نه شیندي نو دی نه ښه ده چې مردار شي سړی و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعا وکړئ قاری صاحبانو دا ختمونه وکړل الله په خپل دربار کې قبول او منظور کړه الله د دې حاضر جمع په جولو کې خیر واچو الله د دوی د ټولو چې شرعي حاجات او ضروريات دي د غیب